د کورني کرکټ ستوری منیر احمد وپېژنئ. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، هیله ده ښه صحت به ولرئ. افغانستان د کرکټ په نړۍ کې هغه هیواد دی چې په ډېر لنډ وخت کې د کرکټ په ډګر کې خورا چټک او حیرانوونکی پرمختګ کړی او په هغې کې په لنډه موده کې وړتیا لرونکي لوبغاړي راڅرګند شوي دي. منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد ککړ دی، د 1996 میلادي کال د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د کندهار بنجوایي ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. ښي لاسی ویکټ کیپر توپوهونکی منیر احمد خپله لومړۍ لاست ای لوبه د اموزون په ګټه په 2018 میلادي کال په غازي امان الله خان یو ورځنیو سیالیو کې ترسره کړه. د 2018 میلادي کال د اګست پر 10 په شپږیزه کرکټ لیګ کې د بوس ساتونکو لوبډلې په ګټه یې خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه ترسره کړه او 2018 میلادي کال د سپټمبر پر 15 هغه د همدې بوس لوبډلې په ګټه خپله لومړۍ فرست کلاس لوبه د احمدشاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو پر مهال د 2018 نه تر 18 میلادي کال د اکتوبر په 26 ترسره کړې ده. هغه د 2018 میلادي کال احمدشاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو پر مهال د بوس لوبډلې لپاره په 843 منډو چې لسو لوبو کې ترسره کړې مخکښه توپوهونکی و. وروسته منیر احمد د 2018 میلادي کال غازي امان الله خان یو ورځنیو سیالیو پر مهال په شپږو لوبو کې په 250 منډو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی و. د همدې سیالیو په پایلوبه کې هغه 108 نسوځېدلې منډې جوړې کړې او خپله لوبډله یې په 5 ویکټو بریا ته ورسوله. منیر احمد د سیلیزې په وهلو سره د همدې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د 2018 میلادي کال په سپټمبر کې هغه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نوملړ ته د 2018 میلادي کال آسیا جام سیالیو لپاره داخل شو، خو هیڅ لوبه یې په یادو سیالیو کې ترسره نه کړه. منیر د 2019 میلادي کال ولایتي چیلنج کپ ولایتي سیالیو پر مهال تر ټولو مخکښ توپوهونکی و. هغه په څلورو لوبو کې 348 منډې جوړې کړې او بیا وروسته د 2019 میلادي کال غازي امان الله خان یو ورځنیو سیالیو پر مهال په شپږو لوبو کې 414 منډې جوړې کړې چې تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی و. فرست کلاس لوبې منیر احمد په 23 فرست کلاس لوبو کې 1210 منډې جوړې کړې چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 210 دي. نوموړی په یادو لوبو کې 15 سیلیزې او 50 جوړې کړې، ایوریج یې 45 او سټرایک ریټ یې 950 دی. په همدې فرست کلاس لوبو کې یې د ویکټ ساتنې په برخه کې 52 کیچونه نیولي او 6 سټمپ یې ترسره کړي دي. ځوان لوبغاړی منیر احمد د لیست ای 26 لوبې ترسره کړې چې پکې 153 منډې جوړې کړې. یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 123 نسوځېدلې منډې دي، اوریج یې 64 او سټرایک ریټ یې 15 دی. یاد شمېر منډې د 4 سلیزو او 50 په مټ جوړې کړې. په لیست ای لوبه کې د ویکټ ساتنې په برخه کې 30 کیچونه ترلاسه کړي او 2 سټمپ یې ترسره کړي دي. د شل اوریزو لوبو په برخه کې منیر احمد تر دې مهاله یوازې 6 شل اوریزو لوبې ترسره کړي چې 150 منډې پکې جوړې کړي. یوه لوبه کې زیاتې منډې 58 ایوریج یې 52 او سټرایک ریټ یې 140 دی. د کندهار ولایت څخه د کرکټ دا ځلېدلی لوبغاړی تر اوسه د افغانستان تر 19 کلنو د کمونو افغان لوبډلې ملي الف لوبډلې بوس زون او اموزون لپاره لوبېدلی او هلته یې خپل بخت ازمېیلی دی.